د امیر دوست محمد خان لومړی ځل واکمني له 1840 کال څخه تر 1839 کال پورې د امیر دوست محمد خان د تاج ایښودلو مراسم ډیر په پټه خوله ترسره شول، ان تر دې چې د توپ فیر چې د افغاني پاچاهانو پخوانی نښه وه هم ترسره نه شو. د سیاسنګ په سیمه کې پروت د عیدګاه په جومات کې د میروایس زوی میر حاجي د غنمو یو وږی د دراني احمدشاه بابا د تاج ایښودلو په بنسټ د ده په پټکي کې ورکېښود او نوې فلزي روپۍ چې د هغه په نامه چاپ شوې وې د نوي امیر په سر وپاشلې او ګډونوال چې شمېر یې لږ و بیعت یې وکړ او د مازدیګر د لمانځه په دعا کې چې هغه شیبه په جومات کې ادا کېده د امیر دوست محمد خان نوم د امیر المؤمنین په نامه ولستل شو. څنګه چې امیر دوست محمد خان د مصلحت او ورونو د مخالفت د مخنیوي د خپل پاچاهۍ اعلان د یو اړین او بیړني حالت په توګه د سکانو په مقابل کې د جګړې په موخه څرګند کړ، نو له همدې کبله یې په خپله سکه هم دا بیت لیکلی و: امیر دوست محمد خان با عزم جهاد کمر ببست و به ضد سکه ناصر حق باد. امیر دوست محمد خان پرته له ځنډه د امارت له اعلان څخه وروسته ناباوره چارواکي له دنده ګوښه او خپل زامن د هغوی پر ځای په دندو وګمارل. دا د دې لپاره که د هغه د امارت اعلان له کبله ګونګوسي رامنځته شي له هره پلوه به ډاډمن وي. د امیر دویم کار د سکانو په مقابل کې د جهاد اعلان و او د جهاد فریضه یې د هېواد پر ټولو مسلمانانو فرض وبلله. په دغه یو اعلان سره 50,000 پلي او سپاره غازیان داوطلب د جهاد لپاره حاضر شول. امیر د پیښور په لور روان شو. دغه ځواکمنه اردو په 1815 کال کې د پیښور سیمې ته داخل او د شیخانو په سیمه کې خیمې ودرولې. د امیر ورور سردار سلطان محمد له 10,000 باجوړي جنګیالیو سره د امیر له لښکر سره یو ځای شو. دغه لوی لښکر په پنجاب لویه ویره رامنځته کړه او سره له دې چې د سکانو عسکر د مدافعې په نوم له لاهور څخه پیښور ته رسېدلي وو، رنجیت سنګ دې ته اړ شو چې د دغه ورغلو افغانانو سره روغه جوړه وکړي. نو له همدې امله یو پلاوی چې د هارلان په نوم امیر دوست محمد خان ته ورواستوه. هارلان ته دنده سپارل شوې وه چې په هره بیه وي په دغه لوی افغاني اردو کې نفاق رامنځته کړي. دې هدف ته د رسېدو لپاره تر ټولو وړاندې د امیر ورور سلطان احمد خان ته متوجه شو چې تر دې وړاندې د سکانو لخوا د پیښور له حکومت څخه ګوښه شوی و او څو ځله یې د امیر دوست محمد خان او سید احمد خان په وړاندې د پنجاب د سکانو پلوي کړې وه. څنګه چې هارلان په خپله لیکي هغه په ډېر سهولت او اسانۍ وکولی شول چې سلطان محمد خان قانع او له 10,000 عسکرو سره یې له میدان څخه وباسي. سردار سلطان احمد خان شپه په شپه له افغاني اردو څخه جلا شو او د دښمن اردو ته د 10,000 عسکرو سره ورغی او خپل 10,000 عسکر یې د غرونو په لور شاته ستانه کړل. هغه د سکانو له دربار څخه د دغه خدمت په بدل کې د رحتاس کلا حکومت ترلاسه کړ. امیر دوست محمد خان چې دا هر څه ولیدل پرته د جګړې میدان پرېښود او په ډېره خاموشي کابل ته راغی. د امیر او د هغه د ورور دغه حرکت پنجاب او افغانستان دواړه حق حیران کړل. افغاني ځواکونه یو ځل بیا په 1830 کال کې د خیبر جمرود کلا ته ورسېدل او د سکانو پوځ یې محاصره کړ. د پنجاب د منظمې اردو سپه سالار چې د پیښور والی هم و په ډېره بیړه سره له پیښور نه جمرود ته راغی او د افغانانو او سکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. دغه جګړې 12 ورځې دوام وموند. په آخر کې د هری سنګ حملې افغانانو عمومي قومندان نواب عبدالجبار خان او نورو سردارانو لکه سردار شمس الدین ته ماتې ورکړه او دا وخت د ملا اسماعیل په نوم یو افغان لاس لاندې منصبدار غږ راپورته کړ او ویل: ای سرداره، اسلام دې غرق کړ، ځان بیدار کړه، دا څه حال ده؟ د ملا اسماعیل د دغه فریاد په اورېدو سره ځوان او زړور اتل سردار وزیر محمد اکبر خان له خپلو غازیانو سره د شا له خوا په دښمن راتاو شو او د دښمن په منځ کې یې برید وکړ. د دښمن سپه سالار هری سنګ د مخنیوي لپاره هڅه وکړه، لیکن د سردار محمد اکبر خان د تورې په ګوزار سره په ځمکه راوغورځاوه او د دښمن په اردو کې غوغا جوړه شوه. افغاني عسکرو د سکانو عسکر په منډه کړل. دښمن له خپل قوي او منظم ځواک او توپخانې سره داسې خواره شوي وو چې بیا یې ان د پیښور په بالاحصار کې هم په اسانۍ دمه ونه نیوله.
په دغه حساس وخت کې چې افغاني ځواکونه د لوړګي په کلا او د پېښور په ښار د برید او د سکانو عسکر له پېښور څخه د وتلو په لټه کې وو، نواب عبدالجبار خان د افغاني جنګیالیو د احساساتو په اور یخې اوبه ور واچولې. افغاني پوځ ته یې د درېدلو امر وکړ او هم یې د امیر دوست محمد خان څخه د یو لیک په ترڅ کې د پېښور په لور د پرمختګ په اړه د هدایت غوښتنه وکړه. امیر پرته له دې چې له خپلو خلکو سره مشوره وکړي، په ډېره بیړه یې پرېکړه وکړه او افغاني جنګیالي یې بېرته کابل ته راوبلل چې په دې توګه د افغان بریالیو جنګیالیو په تویه شوې وینه بې پایلې پاتې شوه. په 1830 زیږدیز کال د انګریز یو مشهور جاسوس الکساندر برنس په مشرۍ د تجارت په نوم د انګریزانو یو شپږ کسیز پلاوی کابل ته راغی او د امیر دوست محمد خان سره په مذاکره شو. برنس د هند گورنر جنرال رسمي لیک امیر ته وړاندې کړ او په لیک کې داسې راغلی وو: سر الکساندر برنس مې ستاسو حضور ته درولېږي، څو زما لیک تاسو ته درورسوي او د دوو هیوادونو په منځ کې د سوداګریزو اسانتیاو په برخه کې در سره خبرې او مذاکره وکړي. هیله کوم د دوی ښه راغلی وکړئ او د دواړو لورو مذاکره باید ګټوره ثابته شي. خو انګریزي پلاوی د هند د گورنر جنرال اکلند د لیک خلاف څه خبرې چې له امیر سره وکړي ټولو سیاسي اړخ درلود. د سوداګرۍ په اړه یې هېڅ ونه ویل. هغه غوښتل چې د افغانستان هېڅکله هم سیاسي یووالي ته ونه رسېږي. هرات، کندهار او کابل یو له بل څخه جلا او مستقل وي. هر یو د په ځانګړې توګه د انګریز سره هدایت او حمایت لاندې وي او پېښور دې هم د سکانو لاس کې پاتې شي. لیکن امیر دوست محمد خان له برنس څخه وغوښتل چې انګریزان د خپل متحد پنجاب د سکانو حکومت دې ته اړ کړي چې پېښور بېرته افغانستان ته پرېږدي. برنس په پېښور د امیر د واکمنۍ خبره رد کړه او د سکانو حکومت د قوت او اتحاد د خبرو په لړ کې وویل: رنجیت چې تر دې دمه پر جمرود د ماتې د غچ اخیستلو په بدل په افغانستان برید نه دی کړی، او یا دا چې پېښور کې جاګیر او یو لړزه کې سردار سلطان محمد خان او د هغو ورونو ته ورکړي دي، دا ټول د انګریزانو د دوستانۍ د توصیې له امله دي. خو امیر دوست محمد خان ورته وویل چې رنجیت سنګ د شاه زمان نوکر دی او په پېښور یې هغه مهال برید ترلاسه کړی دی چې زه په کندهار کې د شاه شجاع د مخنیوي په چارو بوخت وم، او سلطان محمد خان چې په پېښور کې جاګیر ترلاسه کړی په هغه ځای کې د هغه شتون ماته د پنجاب د سکانو له حکومت څخه ډېر زیانمن دی، ځکه چې هغه د مسلمانۍ په جامه کې د سکانو نفوذ زما تر پلازمېنې را رسوي. په 1838 زیږدیز کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کلکته کې عجیبه اعلامیه خپره شوه او په دې دروغجنه اعلامیه کې ویلي وو: د کابل امیر کابل ته د برنس تر رسېدو وړاندې بې لامله پر رنجیت سنګ یرغل وکړ او د کابل او پنجاب ترمنځ د برنس منځګړتوب هم بې پایلې پاتې شو. ایران د کندهار له سردارانو او د کابل له امیر سره په توطیه کې و. امیر بې معقوله غوښتنې او د هیواد د پراخوالي فکر لره، ځکه یې د انګریز استازي ته ځواب ورکړ. نو له همدې امله د هند حکومت عملیات کولو ته اړ شو، ځکه چې ایران د سند غاړو ته رسېدل غواړي. د انګریز هڅې پکې ناکامې او اړیکې ورسره پرې شوې وې. هرات محاصره و. بارکزي سردارانو له سدوزیانو څخه حکومت ترلاسه کړی و. خلک ناراضه و. د دواړو ترمنځ نفاق حاکم و. دوی د انګریزانو لپاره ګټور متحد جوړېدلی نه شي او زموږ د بېقرارۍ په فکر کې دي، نو ځکه موږ اړ یو چې اقدام وکړو. د دې کار لپاره مو شاه شجاع په محبوبیت ثابت دی تر نظر لاندې نیولی دی او موږ به خپل اړین اقدامات انګریزانو په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ترسره کړو. مکناټن رنجیت سنګ ته ورغی. 3 ګونی تړون، لاسلیک او هر څه په ښه توګه ترسره شول. له شاه شجاع سره مو د سند او هرات د خپلواکۍ پرېکړه او تضمین وکړ او باور دی چې په دې توګه به سوداګرۍ ښه، د هند سرحدي پولې کرارې او د انګلیس مشروع نفوذ په منځنۍ اسیا کې تامین شي. شاه شجاع به د انګلیس د پوځونو په مرسته په خپل پلرنۍ پلازمینه کې او د انګلیس سیمو د تامین ترڅنګ به د افغان ملت د یووالی هم تامین شي. همغه و چې د انګلیس حکومت د دغسې پلمو له مخې د لومړي ځل لپاره په افغانستان یرغل وکړ او ویې ویل چې امیر دوست محمد خان روسانو ته لیک استولی او د پېښور د بیرته ترلاسه کولو لپاره یې مرسته غوښتې ده. په داسې حال کې چې امیر دوست محمد خان
روسانو ته بالکل لیک نه واستولی او که چیرته یې استاوه هم نو دا د ده مسلم حق و. د روس د بهرنیو چارو وزارت هم په 1838 کال د اکتوبر په میاشت کې د انګلیس حکومت د پوښتنو په ځواب کې د داسې یو سیاسي لیک په اړه چې ګنې د امیر دوست محمد خان لخوا استول شوی دی دا خبره هغوی رد کړه. د لاهور تړون شاه شجاع د کابل د تخت او تاج د نیولو او محمد ضیاء څخه د غچ اخیستلو ته لیواله و. نوموړی واک ته د رسېدو په بدل کې له نیم افغانستان څخه انګریزانو او سیکانو ته په خپله خوښه تیر شو. انګریزانو رنجیت سنګ هم په خپل پلان کې ورشریک کړ. انګریزان په دې پوهېدل چې رنجیت سنګ د اباسین د شاوخوا سیمو نیولو په لټه کې دی. نو په 1838 کال په لاهور کې د دریو لورو ترمنځ چې شاه شجاع انګریزان او رنجیت سنګ کو ترمنځ یو 22 ماده ییز تړون لاسلیک شو چې د مثلث په نامه هم دغه تړون یادېږي چې په دې تړون کې شاه شجاع د کابل د تخت او تاج د سپارلو مهمه ژمنه له ده سره شوې وه. د مثلث د تړون لومړۍ ماده ټولې هغه سیمې چې د سند د رود په غاړه پرتې دي د کشمیر تر شرقي غربي شمالي او جنوبي سیمې پورې د اټک اړوند سیمې پیښور یوسفزي کوهاټ پیښور اړوند سیمې د خیبر تر درې پورې ټانګ کرانګ کالاباغ د رئیس اسماعیل خان او اړوند سیمو سره ملتان له اړوند سیمو سره د سدوزیو کورنۍ لخوا رنجیت سنګ واک کې ورکول کیږي او سدوزیو کورنۍ ټول راتلونکي نسلونه په دې سیمو د ملکیت ادعا نشي کولی او تر دې وروسته د ټولې سیمې په رنجیت سنګ پورې اړه لري. دویمه ماده شاه شجاع ژمنه کوي هغه غله چې شرارت او ناامني خپروي هغو ته به اجازه ورنه کړي چې د خیبر له خولې نه پېښور خواته لاړ شي. که مجرمین له یوې خوا نه بلې خواته لاړ شي دواړه خواوې به یو بل ته تسلیموي. د خیبر لاره باید بنده نشي او همیشه باید د تګ راتګ لپاره خلاصه وي. درېیمه ماده د سند له رودخانې نه د تېرېدو اجازه به رنجیت سنګ پورې اړه لري. د رنجیت سنګ د اجازې پرته شاه شجاع نه پرېږدي چې څوک د رودخانې نه تېر شي. څلورمه ماده د شکارپور او سند په هاخوا د انګریزي کمپنۍ د رنجیت سنګ په هره پرېکړه به شاه شجاع عمل کوي. پنځمه ماده شاه شجاع به هر کال د کابل او کندهار تر تنظیم وروسته 50 اسونه 25 خاطرې 11 ایرانۍ تورې 101 پوستینونه زرین ټوکران ایرانۍ غالۍ او د کندهار رنګارنګ میوې رنجیت سنګ ته لیږي. شپږمه ماده د لیکونو او مکتوبونو سرلیکي او عنوانونه به د شاه شجاع او رنجیت سنګ ترمنځ په مساوي توګه لیکل کیږي. اومه ماده سوداګر او تجارت چې د رنجیت سنګ خاورې ته د اسونو د پلورلو لپاره ورتګ غواړي شاه شجاع به ممانعت نه کوي او رنجیت سنګ به هم په همدې ډول له سوداګرو سره رفتار کوي. اتمه ماده رنجیت سنګ به هر کال 55 وړین ټوکران 21 بنارسي ټوکران 25 ململ 55 سپین لنګوټي شاه شجاع ته ورلیږي. نهمه ماده هغه سوداګر چې له پنجاب نه افغانستان ته او له افغانستان نه پنجاب ته د سوداګرۍ لپاره راځي تر 11,000 روپو پورې معامله کوي د دواړو حکومتونو لخوا به یې امنیت ساتل کیږي. لسمه ماده که کوم وخت د شاه شجاع عسکر د رنجیت سنګ له عسکرو سره یو ځای کیږي شاه شجاع به د هغوی په وړاندې کوم خاص امر نه صادروي. 11مه ماده که شاه شجاع په کومه جګړه کې له رنجیت سنګ نه مرسته وغواړي او د هغه کورنۍ له دې جګړې نه مالونه لاسته راوړي که ګاڼې جواهرات اسونه او یا وسلې وي نیمایي به شاه شجاع رنجیت سنګ ته تحویلوي. 12مه ماده هغه مامورین او استازي چې د دواړو خواو پر دندو ګمارل کیږي باید د دواړو خواو په حضور کې هغوی ته د دندو هدایت ورکړل شي. 14مه ماده په داسې وخت کې چې رنجیت سنګ له شاه شجاع نه پوځ وغواړي شاه شجاع به د خپل پوځ نه مسلمانان د رنجیت سنګ قوماندانانو ته ورلیږي او که رنجیت سنګ پېښور ته راشي شاه شجاع به یو شاهزاده د رنجیت سنګ استقبال ته ورلیږي. رنجیت سنګ به د شاهزاده په وړاندې له زیات احترام نه کار اخلي. 14مه ماده د انګریز رنجیت سنګ او شاه شجاع دوستان به یو وي. دوست به د ټولو دوست وي او دښمن به د ټولو دښمن وي. 15مه ماده د افغانستان د امیر په توګه د شاه شجاع په تخت کېناستلو او د سپاه ورلېږلو ارزښت 200,000 روپۍ ټاکل شوی. د انګریز د کمپنۍ د پریکړې په صورت کې به 15,000 سپاره او پیاده مسلمان فوج د شاه شجاع تود هرکلي لپاره ورولېږل شي.
که رنجیت سنګ له شاه شجاع وغواړي او د انګریز کمپنۍ پریکړه وکړي شاه شجاع به ټاکل شوې پیسې تحویلوي. 14مه ماده د سند سیمې د سند په امیرانو پورې اړه لري. شاه شجاع او د هغه کورنۍ به هیڅ وخت د دې سیمو ادعا نه کوي. د سند امیران په کال کې شاه شجاع ته 3.5 میلیونه روپۍ ورکوي. شاه شجاع به د دې پیسو نیمایي رنجیت سنګ ته ورسپاري. د سند د امیرانو لخوا د دې پیسو ورکولو پریکړه به د انګریز کمپنۍ لخوا په خپل وخت وشي. د سند له امیرانو سره د رنجیت سنګ پخوانۍ معاهده لغوه کیږي او د سند د امیرانو او رنجیت سنګ ترمنځ نورې اړیکې به په خپل ځای پاتې وي. 15مه ماده کوم وخت چې شاه شجاع کابل ته او کندهار ته ورسېد او فتح یې کړ، هیڅ وخت به د خپل وراره چې د هرات حاکم دی په کارونو کې مداخله او په هغه به تعرض نه کوي. 18مه ماده شاه شجاع د سدوزۍ ټوله کورنۍ به د انګریز د کمپنۍ او رنجیت سنګ له اجازې پرته له نورو هیوادونو سره هیڅ ډول معامله نه کوي. هر وخت که بهرني پاچاهان د انګریز د کمپنۍ او رنجیت سنګ په وړاندې د افغانستان د خاورې له لارې لښکرکشي کوي، شاه شجاع ژمنه کوي چې د خپلو ځواکونو په وسیله به یې مخه ونیسي. د انګریز کمپنۍ رنجیت سنګ او شاه شجاع په پوره خوښۍ او رضایت دا معاهده لاسلیک کړه او د عملي کېدو ژمنې وکړې. په پای کې ټولو په معاهده کې خپل لاسلیکونه وکړل.